چې کله ابو جهل د کوم صفو برابرواله کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی طرف کې د کوم صفو برابرواله کوي په ټوله میدان جنگ کې اولنې توره د ابو عبیده د خپل پلار سر باندې دویم مقتول شرازی حضرت عمر رضی الله عنه د خپل سکه ماما عاص بن هشام چې هم قریش د غي سر پاو حذیفه دی طرف ته دی او دی طرف کې عتبه ولاړ دی شیبه ولاړ دی ولید ولاړ دی حذیفه بچی دی او دی طرف کې یو فلار دی د دوه اکاګان دی یو ورور دی یو اکا دی یو فلار دی ابو جهل دی طرف ته ولاړ دی عیاش ابن ابي ربيع دا په کافر مسلمانانو کې ولاړ دی حالانکه د مورنی سره ورونه دی ابو جهل ابن هشام دی او دا ابن ربيع دی مور سره یو ده حضرت علي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صف کې ولاړ دی لیکن عقیل دا دواړه حقيقي ورونه دي د کفارو په صف کې ولاړ د الله رسول یو طرف ته دی ټول قریبان بل طرف ته دی حمزه د پیغمبر علیه السلام په صف کې ولاړ دی لیکن عباس چې د حمزه مورنۍ سکه ورور دی هغه د کافرانو په صف کې ولاړ دی دواړه یو د بل خلاف توري سره استعمالوي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اغي مکی د مشرکانو او د قریشو په مقابل کې میدان جنگ ته راوړاندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم قریش دی او د دې په مقابل کې ابو جهل هم د قریشو سره دی او د صرف اسلامي ورورګلوۍ د نیستۍ په خاطر هغه په خپل مابین کې توري سره ټکراوي او د دې په مقابل کې حضرت بلال حبشي هغه د حبشو یو سړی دی پرنګ باندې تک تور دی پیغمبر علیه السلام د اسلامي ورورګلوۍ په خاطر پسینه پورې نس میدان جنگ کې جګړه د قریشو سره مقابله راځي عجیب مقابله ده عجیب همت ده عجیب غیرت ده عجیب جوش او قربانی ده چې کله ابو جهل د کوم صفو برابرواله کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی طرف کې د کوم صفو برابرواله کوي چې کله میدان جنگ ته معرکه روانیږي او ټول خلک میدان جنگ ته سره راشو کیږي او د تور واري پر لشرو کیږي په ټوله میدان جنگ کې اولنې توره د ابو عبیده د خپل پلار پر سر باندې ولګي هغه د خپل پلار سر په اواکه او خپل پلار اولنې په میدان جنگ کې قتل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل لكل امه امین و امین هذه الامه ابو عبیده هر امت الله تعالی یو امین ور کړی دی د دې امت امین ابو عبیده دی دویم مقتول شرازی حضرت عمر رضی الله عنه د خپل سکه ماما عاص بن هشام چې غم قریش دی د غي سر پاوکی او مادرتویل حضرت عبدالرحمن دی او ابو بکر دی ابو بکر پلار دی عبدالرحمن بچی دی او دا په میدان جنگ کې یو په بل پسې توري ګرځي چې کله عبدالرحمن اسلام راوړی دی پلار ته وایي پلاره د بدر په میدان کې ډېر ځله زما در توره لاندې رالې لیکن ستا سره مې فلارنۍ شفقت او محبت او تعلق او رشته وه په دې وجه مې توره در څه بچاووله پلار ورته بچې زما په الله قسم چې په ټوله میدان بدر کې زما د زړه غوښتنه دا وه چې ستا سر زما په توره پریس لیکن الله مې په قسمت کې نه ولیکلې زما توره په تا پسې نه ورسېده حذیفه دی طرف ته دی او دی طرف کې عتبه ولاړ دی شیبه ولاړ دی ولید ولاړ دی حذیفه بچی دی او دی طرف کې یو فلار دی د دوه اکاګان دی یو ورور دی یو اکا دی یو فلار دی او دی په خپل مابین کې د اسلامي ورورګلوۍ د نیستوالي په خاطر باندې یو د بل سره جنگ کوي یو د بل سره معرکه ده او معرکه او مقابله ته سره تیار دي مصعب ابن عمیر دی طرف ته دی ابو عزیز ابن عمیر دی طرف ته دی دواړه سره ورونه دي طلحه ابن عبید الله دی طرف ته دی عثمان ابن عمیر یو سکه اکاو را ردی ابو جهل دی طرف ته ولاړ دی عیاش ابن ابي ربيع دا په کافر مسلمانانو کې ولاړ دی حالانکه د مورنی سره ورونه دی ابو جهل ابن هشام دی او دا ابن ربيع دی مور سره یو ده د الله رسول یو طرف ته دی ټول قریبان بل طرف ته دی حمزه د پیغمبر علیه السلام په صف کې ولاړ دی لیکن عباس چې د حمزه مورنۍ سکه ورور دی هغه د کافرانو په صف کې ولاړ دی دواړه یو د بل خلاف توري سره استعمالوي حضرت علی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صف کې ولاړ دی لیکن عقیل دا دواړه حقيقي ورونه دي د کفارو په صف کې ولاړ دی نو ما درته ویل چې د کم چا سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسلامي ورورګلوي راله هغه څوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غیږ پورې ونیوي هغه د ځان دپاره ورور وباله د هغې حاجت او ضرورت ور وړاندې سو د هغې د مشکلاتو د پریشانۍ در خپله وسه پورې دفاع کوله
لیکن چې کم څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په اسلامي ورورګلوي کې شریک نه وو، بیا که د پیغمبر علیه السلام قریب وو، بیا که د قریش وو، بیا که د مکې د مځکې استوګن وو، بیا که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په خوني رشته کې شریک وو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې په خلاف کې توره پورته کړه او د هغې خلاف یې توره وچلوله او د هغې سه ځان جلا کړي او د هغې سه د اسلامي اخوت د ختمېدو په خاطر باندې د هغې سره پر هر محاذ باندې مقابله وکړه. نو دا هغه اسلامي اصول دي چې المسلم اخو المسلم، مسلمان به د مسلمان وروري. بیا به مسلمان دې ته نه ګوري چې دا د کومې قبیلې دی، بیا به مسلمان دې ته نه ګوري چې دا د کومې علاقې دی، بیا به مسلمان دې ته نه ګوري چې دا د کومې ژبې والا دی، او بیا به مسلمان دې ته نه ګوري چې دا د کم کار او د کمې پیشې سره د تعلق دی او کم کسب او کم حرفت او صنعت سره دی تعلق لري. دې شانو ته بیا نه ګوري. اسلامي اصول دا دی چې کله هغې د لا اله الا الله کلمه وویله بیا ستا خپل ورور بلل کېږي. نو چې کله د ابولهب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسلامي ورورګلوي نه وله، که زر واره قریش ولو، که زر واره په مکه کې اوسېدی، د الله تعالی لعنت پر هغې باندې تر قیامته پورې په قرآن کریم کې رالی. لیکن د دې په مقابل کې بلال هغه د حبشو یو سړی دی په رنګ باندې تک تور، چې عام عرب یې د دې قابل نه بولي چې د دې سره د لاس ملاو کې مصافحه ورسره وکړي. عام عرب یې د دې قابل نه بولي چې دی زما سره په مجلس کې کښېني. عام عرب یې د دې قابل نه بولي چې دی زما سره پر سترخوان باندې خوراکه وکړي. ځکه کله وایي د دې رنګ ډېر بدرنګه دی، کله وایي د دې د بدنه سبوی ولاړېږي، او کله د دې څه دوی ډېر نفرت کوي او ډېر د حقارت په نظر ورته ګوري. لیکن هغه بلال حبشي محمد رسول الله په سینه پورې نیولی دی او هغه بلال حبشي پیغمبر علیه السلام وچهي ورته یې بلاله برای په شپه کې مې خوب لیدی او په خوب کې الله تعالی جنت را ښکاره کوي او جنت کې چې روان یم سمعت خشخشة اقدامک قبلی، ستا د پښو کښاره زما څه په جنت کې مخکې ول، په جنت کې ته زما څه مخکې روان. ورته یې بلاله کوم عمل کوې چې د هغې عمل په خاطر الله تعالی دې درجې ته رسولی او د هغې عمل په خاطر باندې په جنت کې ستا د پښو کښاره ما زما څه مخکې اورېدی. حضرت بلال حبشي ورته یې د الله رسوله یو عمل مې نه دی کړی، صرف د ځان دپاره مې یو عادت جوړ کړی دی، هغه دا دی چې کله ما ته الله تعالی د اوداسه توفیق راکړي، د اوداسه څه وروسته زه 2 رکعته یا 4 رکعته لمونځ د تحیة الوضو په شکل باندې کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بلال دغه نیکبختي دې په نصیب ده، ورته دا هغه شی دی چې په جنت کې ما د خپل ځانه سه مخکې ستا د پښو کښاره یې اورېدی او په جنت کې ستا روان وي او په جنت کې ستا استوګنه وه. دا هغه عمل مبارک عمل دی چې د دې په خاطر الله تعالی دا در سره کړی دی. زه چا به په دماغ کې دا راځي، سوال به دا پیدا کېږي چې بلال په جنت کې د پیغمبر علیه السلام څه څنګه مخکې سي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه اولنی هغه سړی یم چې د جنت دروازه به زه ټکوم، او زه اولنی هغه سړی یم چې زما څه مخکې به د جنت دروازه چاته نور خلاصېږي، او د جنت دروازه چې په ټوله انسانیت کې اولنی کم چاته ور خلاصېږي هغه به زه یم. نو بیا حضرت بلال حبشي په جنت کې د پیغمبر علیه السلام څه مخکې څنګه روان سي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بلاله په جنت کې مې ستا د پښو کښاره د ځانه څه مخکې واورېدی. علماو لیکلي دي چې بلال حبشي په دنیا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم و او د خدمت څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله د اذان وکړي نو پیغمبر علیه السلام به حجره کې و، دی به د حجرې دروازه ته ورته ولاړ، چې کله به پیغمبر علیه السلام مسجد ته راتلی دی به د مخه روانو د صفو کې به لار ورته برابروله، پیغمبر به د محراب ته راورسوی. چې کله په آخر عمر کې انسانان پر پیغمبر علیه السلام را ډیر سلو نو پیغمبر علیه السلام چې به درې ځایه پورې تللی د انسانانو به لار چا به مصافحې کولې چا به څه کول، نو حضرت بلال حبشي به نیزه په لاس کې وله مخکې به لار ورته صفا کوله، پیغمبر علیه السلام به د راځایه رساوی. نو الله تعالی هغه د خدمت د دنیا د خدمت صله ورکله، د هغې بدله یې ورکله چې کله حضرت بلال حبشي په دنیا کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه خدمت کوی، د هغې خدمت بدله الله تعالی په دې شکل ورکړه چې جنت کې به هم دی د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای.
او په جنت کې به هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خادم په شکل د پیغمبر علیه السلام سره مخ کې رواني. نو ځکه پیغمبر علیه السلام ورته بلال ستا د پښو کشار ما په جنت کې د ځان سره مخ کې واورېدی.